حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې ایران سره یو جنگ وشو او د ایران یو شاهزاده او هغه گرفتار کړ او دا ډیر زیات قابل سره یو د ایرانی شاهزاده د دنیا مسلمانانو وجلی او داسې جنگی تدبیر ورته چې استقلا مسلمانان او خياران مسلمانان د ځان نتیر مسلمانان دا به په داسې تدبیر مړ کړل چې د مسلمانانو دلې وست. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه ته دا سړی خو دنه خو موږ برباد شو ټول علاقې فتح کړې او دا علاقه نشو فتح کوله او دا سړی کوم جمدی غیر کنو کار وکړي سړی جمدی ونیو حضرت عمر رضی الله عنه ته پیش چې پیشې کا حضرت عمر رضی الله عنه تعالی ول اسلام پیش کوي دمو خو دې نوغه وېستا بلا زمون مسلمانان دې ملک المجاهدین دې شهیدان کړل بیا هم د اسلام دعوت ور کوم که مسلمانېږي دې مجوسی هغه نه اسلام نه قبلو چې اسلام می قبله او ایمان می قبله نو بیا د دومره جنگ به د سره ولیکاو وی خانو جلاد یې راوغوښته لاس پې ولا لاسونه پې ولا کلک تړلی وی زه پړه د سار باندې هغه ووایه چې پوره کړم وی د مسلمانانو بادشاه زما په زړه خو یو ارمان شته خو پوره به نه کوې وی ګوره زه موږ دروغ نه وایو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم غیږ کې لوی شوي یو زموږ پیغمبر رښتونې او موږ هم رښتیا وایو موږ دروغ نه وایو وی ښه ډېر زیات تږ یم یو ګیلاس به راکړي چې په دې خپل لاس یې ونیسم دا مې ارمان دی او ښکلی یخ ګیلاس یې د شیشې مزېدار او زه د اوبو څښم وی مړه دا خو راکوټې خبره ده ورشه یخې اوبه وله راوړې په یخ جام یا ګیلاس کې هغه زمانه کې چې څوک دا سونه ولا اوس پړدل وی زه بس کم خپل لاس دا مې ارمان دی وی ها والا چې جام یا ګیلاس یې لاس کې واغېشته دا لاس یې داسې رپېده ویسکه کنه وی صاحب یریږم د څه نه هسې نه چې زه دا جام یا دا ګیلاس دې خولې ته کم او جلاد مې شاته ولاړ د سټ مې ونه وی وی نه دې وجنم تر څو چې دې د اوبه نیس کلې د دې ګیلاس ته اوبه چې دې تر څو نیس کلې نه دې وجنم وی صاحب یریږم وی د دروغ نه ویم رښتیا ویم تر څو چې دې نیس کلې نه دې وجنم ګیلاس یې په ځمکه سره د اوبو غورځوم وی د دې څه مطلب اوس مې نه شي وجل وی تاسو مسلمانان دروغ نه وایي او تا راته اوس هم وایي چې د دروغ نه وایم نو تر څو چې دا ګیلاس ما نیس کلې ته مې نه شي وجلی ګیلاس ولاړ اوبه خو ځمکې راښکې اوس خو دا نه شم څښلی اوبه ځمکې له لاړ ځمکې راښکې او تا په خپله وایې چې دا دې نیس کلې نه دی وجنم نو ته اوس به څنګه وجلی شي حضرت عمر حیران شو چې خدای دا څنګه هلک دومره هوښیاره لږ په کم کرتب یې رانه ځان بچ کړ صحابه وی صاحب وجلی یې پکار دی وی نه نشم وجلی اوس ما ورسره وعده وکړه زه دروغ نه وایم چې تر څو دې دا ګیلاس نیس کلې نه دی وجنم ګیلاس اوس کم دی نس کېږي چې هغه خو اوبه ځمکې راښکلې په ځمکه کم وخته غورځو وی زه بس نه دی وجنم مونږ خو دې برباد کړي یو خو زه د دروغ نه وایم ما د خپل ښکلي مبارک نه رښتیا اورېدلې دي رښتیا راته ښودلې دي د دروغو داغ په خپل ایمان او په خپله جامه کې ښودل نه غواړم زما ما خپل لاس پې ولا پرانیځې چې کوم خوا دې ځي د هغې راستګویۍ او د رښتیا خبرې او د رښتونولۍ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د وجې نه هغه شهزاده خدای پاک مسلمان کړ داسې دین داسې ایمان ما غوندې سړی چې ما ستاسو دلیل ایستی دی او د دنیا مسلمانان مې وجلي دي او زه دې د رښتیاو د وجې نه چې ته دروغ نه وایې زه دې پرېښودم هغه هلک خدای مسلمان کړ او چې مسلمان یې کړ نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپل جنګي مشیر وګرځاو د جنګ ډیفنس کې ورته وایي د هغې مشیر یې وګرځاو خاص مشورې والا او داسې مشورې والا د ورکړې چې دغه علاقه د ایران او د افغانستان څه طرفونه او د عراق او دا طرفونه حضرت عمر چې فتح کړل د دغه هلک په مشوره باندې فتح کړل داسې مشورې والا ګوره رښتیا اوس چلو کو د رښتیاو انجام ته ګوره کلم چې رښتیا وې ظاهر کې به تراخي خو الله به خوشحاله شي چې الله خوشحاله شي نو فایده دې په دې کې ده چې ته الله خوشحاله کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رښتیا چې دی دا سړی نیکۍ ته ور متوجه کړي ما راته مثال درکړه پلار درنه تپوس وکړي پلار کې کار دې کړی دی مونځ دې کړی دی او ته رښتیا وایې نه مې دې کړی نو پلار نه به درنه خفه شي نو لاړ به شي خپل مونځ به وکړي پلار خو سړي ته ښه اخلاق کوي او تا هغه ښه اخلاق استعمال نه کړی او پلار درنه تپوس وکړو او ته وایې نه ما داسې نه دي کړی نو پلار به دې په هغه نیغه لار ور واچوي یهدي الی البر او نیکي څه شی دی یهدي الی الجنة دا سړی جنت ته رسوي د هغې مقابله کې دروغ سړی په ګناه ورچوي پلار ته وایي مونځ مې کړی دی او دی نه کړی خلاص شوې ګناه شوه که نه شوه پلار ته ته وایي بچي ورشه پلانکي سړي سره لږ کار دی دماغه وکړه او ته لاړې او دروغ دی وایې نشته د پلار او د هغه تعلقات خراب شوه په تمه یو ته وله لا نړۍ
پلار درته وایي دا نیکي وکړه تا ونه کړه او دروغ دې ووې نو ګناه ته لاړې او ګناه رسول الله مبارک فرمایي سړی دوزخ ته رسوي